د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت مو بخیر. د دې سات خبري ټولګي ته مو زمين افغان هرکلی کوم. علي وزیر وايي امریکا د ټولو مرزونو مور ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر علي وزیر وايي پر ډیورن کرښه تیر شوی ازغن تار د هر افغان په زړه کې ښخ دی. نوموړي نن په انګور اډه کې پرلته په وینا کې د دې تار تیرولو کې له پاکستان سره د امریکا پر مالی مرسته نیوکه وکړه. وی ویل امریکا د ټولو مرزونو او ستونزو مور ده. پاکستانی لوبغاړی افتخار مشهور په چاچا وايي نړیوال جام کې له افغانستان د ماتې خوړلو له امله د ټولو پاکستانیانو زړونه مات شوي. وايي موږ فکر کاوه چې افغانستان یوازې د شلوریزو لوبو لوبډله ده او کمزوری ټیم دی، خو ماتې یې راکړه او له هغې وروسته مو هم بخت مالتیا ونه کړه. هغه زیاته کړه حقیقت دا دی چې افغان لوبغاړي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. بوټو وايي طالبان باید وښیي چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي طالبان باید وښیي چې د پاکستان دښمن بې له شکه د افغانستان دښمن دی. هغه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو خبري کنفرانس کې وویل طالبان باید د یوې ډلې پر ځای د حکومت په څیر چلند وکړي. پاکستاني ډان ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ښاغلي بوټو زرداری په دې خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د خپلو چارو د ښه کولو لپاره د یو حکومت په توګه له نړۍ سره اړیکه ونیسي. طالبانو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر د دغو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي و چې دوی د پاکستان د امنیت مسؤل نه دي. هغه له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو په جبري شړلو له نیوکې سره ټینګار وکړ چې د پاکستان موقت حکومت باید په دې مسله کې له ټولو اړوندو اړخونو سره مشوره کړې وای. په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو غونډه پیل شوه. د طالبانو د مخالفانو غونډه نن له غرمې مخکې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. دا دریم ځل دی چې د طالبانو مخالف ځینې سیاستوال او مدني فعالان په اتریش کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې لار یا نقشې پر جوړولو خبرې کوي. د غونډې ګډونوال وايي دې ناسته کې د 29 کسان برخه لري. د افغانستان انټرنیشنل د معلوماتو پر بنسټ په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو په دریمه غونډه کې به د امریکایي ډیپلوماټانو او د اروپایي هیوادونو د استازو په ګډون د لویدیځو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ویانا د غونډې ګډونوال وايي په دې غونډه کې د 29 سیاسي ډلو ترڅنګ د مدني ټولنو استازي هم ګډون لري. احمد مسعود رنگین، فرز پنتا، محمد محقق، باتور دوستم، فوزیه کوفی، شکریه بارکزی، حضرت علی، نصیر احمد اندیشه، شاګل رضایی، باقر محسنی، خالد نور او محمود سیقل د دې غونډې یو شمیر ګډونوال دي. وړمه ورځ ملا یعقوب د داسې غونډو په غبرګون کې ویلي و چې دوی ملت ته خپل امتحان ورکړی دی او نور پرې څوک باور نه کوي. ملا حسن وايي زموږ نظام له عالمانو جوړ دی. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت رئیس الوزرا نن یکشنبه د اسلامي هیوادونو عالمانو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان اوسنی نظام له عالمانو یا علماو جوړ دی او اسلامي نړۍ د عالمانو هڅې ستایي. ملا محمد حسین اخوند همداراز ویلي چې افغانستان دمګړۍ د زلزلې، سیلابونو او د افغان کډوالو له ستونزو سره مخ دی. رئیس الوزرا د فلسطین ستونزې ته په اشارې ویلي چې حل یې د نړۍ اسلامي هیوادونو یووالي ته اړتیا لري. خبرپاڼې د یاد پلاوي مشر علي قره داغي له خولې ویلي دي چې ټولنه یې له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مرستې ته ژمنه ده. ایرانی چارواکي وايي افغان کډوال د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د اوسېدو حق نه لري. د ایران د کرمان شاه د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو مشر حمزه سلیمانی د کرمان شاه په ګډون د دغه هیواد 14 ولایتونو د افغان کډوالو د ننوتلو بندیز اعلان کړ. هغه رسنیو ته ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې څو ځله له کرمان شاه څخه افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته شړل شوي دي. ښاغلي سلیمانی همدارا زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې زیات شمیر افغان کارګران او همدارنګه هغه کسان چې دوی په کار ګمارلي نیولي دي. په هغو ولایتونو کې چې د افغانانو په اوسېدو بشپړ بندیز لګېدلی ختیځ آذربایجان، لویدیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال او بختیاری، کهگیلویه او بویر احمد، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او هرمزگان شامل دي. همدارنګه هغه ولایتونه چې په ځینو برخو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز دی اصفهان، بوشهر، سویلي خراسان، ریډوي خراسان، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، ګلستان، مرکزی او یزد شامل دي. ښاغلي سلیمانی زیاته کړې ده چې له کرمانشاه څخه د افغان کډوالو د پیژندنې نیولو او شړلو لړۍ دوام لري او دغه ولایت له پولیسو یې وغوښتل چې په جدي توګه خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
بګټی وایي که افغانان پاکستان کې ژوند او سوداګري غواړي ویزې باید ولري. له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هممهاله د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بګټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزې واخلي. بګټي له ډان نیوز سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي. هغه ویلي دوی زموږ ورونه دي، یو اسلامي هیواد دی، موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسې غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې شئ زموږ دروازې وټکوئ موږ به ویزه درکړو، که تاسې غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته واوسیږئ ښه راغلی، خو دا نشي کېدلی چې زموږ په دیوالونو راواوړئ او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 4 لکو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته له دې هیواده خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پر غزې د بمبارۍ دوام اسرائیل له خان یونس سیمې د خلکو د وتو امر کړی دی. د اسرائیل پوځ د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تېره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي ښاره رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. دغه بمبارۍ د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم شوي چې د اسرائیل په هوایي او ځمکني عملیاتو کې زیات تمرکز ورباندې شوی. وروسته له هغې چې د 2 میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسیدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ورسوي او هلته پناه واخلي. بدخشان کې د راغستان سرو زرو کان داوطلبۍ ته وړاندې شو. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د بدخشان د راغستان ولسوالۍ د سرو زرو د کان استخراج په شرایطو برابر د 4 شرکتونو د طرحو تر ارزونې وروسته به یو ګټونکي شرکت ته وسپاري. د دې وزارت سرپرست وایي چې دغه کان د استخراج موده 10 کاله ټاکل شوه. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر دغه راز وایي چې د اورزګان د فلورایډو او د کندهار او میدان وردګو د مرمرو د 3 کانونو د استخراج پروسه هم خصوصي شرکتونو ته په قرارداد ورکړې ده. له دې وړاندې هم د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي و چې په روان کال کې د 7 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 53 کانونو د استخراج تړونونو له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. درنو اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې ښې چارې د الله په امان.